د لغمان ولایت د مرکز ولسوالۍ لسګونه قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو د جمهوري نظام امنیتي ځواکونو او ولایتي ادارې څخه خپل هر اړخیز ملاتړ څرګند کړل. نن د شنبې په ورځ د سرطان په 12مه نیټه د لغمان ولایت مرکز مهترلام او پنځګونو ولسوالیو لسګونه قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو په یوه سترې غونډه کې د جمهوري نظام سولې او امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړل، چې پر مهال د لغمان والي ښاغلي عبدالولي واحظي، د ملي امنیت رئیس جګړن شاهد الحق شاهد او یو شمېر نورو مسؤلینو هم برخه اخیستې وه. د قرغۍ ولسوالۍ د قومونو او ولسونو د یووالي سرتاسري شورا رئیس حاجي حیات الله هوتک لغماني په خپلو خبرو کې د لغمان والي ته د نوې دندې د مبارکۍ او بریا د هیلې سربیره ویل چې د دې ولایت ولسونو تل له خپل نظام او امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی او دا لړۍ به دوامداره ساتي. همیشه د دې نظام سره همکاري کړې ده، موږ همیشه د دې نظام ملاتړ کړی ده. موږ اوس هم اختطاف نه منو، غل نه منو، ډاکو نه منو، لارښ کوونکی نه منو. موږ د خپل د وطن او د دین او د نظام مخالف نه منو، نه منو کنه. والی صاحب دا هغه ولسونه دي چې مواد مخدر یو بد بوټی ده، ته یې کین وکوه حرام ده، دود حرام ده، چې د مشهدې کمره د غرو شاته د دغه علماو په مټ، د دغه ځوانانو په مټ، د دې مشرانو په مټ موږ مواد مخدر صفر ته رسولي دي. په لغمانیانو کې هیڅ مشکل نشته. دا د موږ د حمل کور ده، دا د موږ د احتیاط کور ده، دا د موږ د عزت کور ده. یو سړی چې په خپل کور غیرت ونه کوي بیا یې په چا کوي؟ د دې کور ساتنه په موږ باندې فرض ده. نوموړي د لغمان والي ته ډاډ وکړ چې د امنیت په برخه کې ولسونه بشپړ همکاره دي او د رښتینې سولې ته د رسېدو لپاره له ټولو هڅو ملاتړ کوي. موږ د خپل افغانستان لپاره سوله غواړو، موږ د مشرقي لپاره سوله غواړو، موږ د سمسور لغمان لپاره کور په کور سوله غواړو که نه؟ حاجي حیات الله هوتک د امنیت، ولسي نظام او انکشاف برخه کې د لغمان والي څخه د چارو ترسره کېدو غوښتنه وکړه. معلم تورجان د الینګار ولسوالۍ د قومي شورا مشر ملک باباجان نیازي، انجینر مبارک شاه ابراهیمي، حاجي صدیق حقانی او د ځوانانو په استازولۍ ګل رحیم اعتبارزي په خپلوار خبرې وکړې. د لغمان ولایت ځوانانو همیشه د جمهوریت او نظام ملاتړ کړی او بیا یې کوو. دا نظام زموږ ده او موږ د دې نظام یې. ویناوالو د جمهوري نظام امنیتي ځواکونو او ولایتي ادارې څخه د خپل هر اړخیز ملاتړ سربیره د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅې وستایلې. د امنیت په راوستلو کې دا ولسونه د تاسو سره همکار دي، بې تفاوته نشي پاتې، ځکه زموږ ژوند پکې پروت ده. پام دی په ناامنۍ کې موږ دربدره کیږو. انکشاف، اقتصاد، پرمختګ، وروري، اسلامي اخوات، حتی لمونځ نه کیږي، څوک مسجد ته نشي تللی او په امن کې دا ټول څه پراته دي. هیله مو دا ده چې د امنیت او د ولسونو د اتحاد او یووالي څخه وروسته د انکشاف په برخه کې یا د دې سره موازي یا د دې ترڅنګ، ځکه لغمان ولسونه غریب بیچاره خلک دي، او که کله انکشاف او اقتصاد رامنځته شي د ولسونو لپاره د کار زمینه مساعد کیږي. دوی دغه ورځ لغمان ته د دویمې درجې د امتیازاتو غوښتنه، متوازن انکشاف ته پاملرنه، ولسي انسجام کې لا زیات کار کول، ځوانانو ته کاري فرصتونو ایجاد او ګڼو نورو بېلابېلو برخو کې خپلې غوښتنې، وړاندیزونه او مسایل شریک کړل. موږ د نظام سره همکار یو او افغانستان زموږ کور ده. په دغه محدوده کې چې څوک ژوند کوي افغان ده، دا مو د خپل کور ګڼلی. موږ مرکزي نظام ته هم کله ستونزې نه دي پیدا کړي. ولسمشر چې کله لغمان ته راغلی و همدغه ځای کې تشریف درلوده، په همدغه بیک باندې جناب والي صاحب ما ورته ویلې څه مشرانو نورم چې په 240 یا 340 کال کې لغمان د حکمرانۍ نه ارتقا وکړه د ولایت درجې ته. خو متاسفانه زما د یوې ولسوالۍ معدل ولسوالیګانې ولایتو ته ارتقا وکړه. نن اداري واحدونه هم زمانه زیات دي، خو لغمان د 3مې درجې نه 2مې درجې ته ارتقا ونه کړه. وجه دا ده چې کله هم د بغاوت ژبه هم ده کارولې
او بالاخره رئیس جمهور دغه خبره ومنله چې لغمان مې درته دویمه درجه اعلان کړه د دې میک نه اعلان وکړ دا مې ځکه درته وویل والي صاحب هغه کومه ژمنه چې په دغه میک شوې د امتیاز سره نه تر اوسه موږ ته چا امتیاز راکړی د دغه کې د توجه غواړو چې د لغمان د دویمې درجې امتیاز او د څو ولسوالیو پیشنهاد تر یو ځای پورې تللی و چې دلته هم په امنیت کې رول لري او هم مرسته کوي. دوی زیاته کړه چې په هر حال کې له خپلو ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ودرېږي او له دوی سره به د امنیت په ټینګښت کې مرسته کوي. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي عبدالولي واحظي د مرکز او ولسوالیو څخه راغلو مخاورونو مننه وکړه چې په خورا لیوالتیا یې له جمهوري نظام او امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړل. هغه راغلو ولسونو ته ویل لغمان ته په پاکه اراده او نیت راغلی یم، له اوسنیو حالاتو څخه د لغمان ژغورنې لپاره لاس راکړئ او په یووالي سره راسره ودرېږئ. د ولایت دروازې د هر چا په مخ خلاصې دي، ولسونه دې راشي خپلې نیکې مشورې دي چې د لغمان په خیر وي. زه شپه او ورځ اورم. زه اطمینان درکوم چې په هغه پاکه اراده چې زه دغه ولایت ته ستاسو د خادم په صفت راغلی یم په هغې به کلک ولاړ یم. دا ولایت زما لپاره امتیاز نه ده، دا ولایت زما لپاره هم خدایي مسئولیت ده هم ولسي مسئولیت ده. اطمینان درکوم چې له دولت شاه رانیولې بیا تر بادپخه پورې هر عالم، هر معلم، هر مشر، هر کشر، هر ځوان چې د دې ولس د خیر دپاره راځي دروازه یې په مخ خلاصه ده. هر هغه څوک چې د لغمان د آبادۍ فکر راوړي، هر هغه څوک چې د لغمان د سمسورتیا فکر راوړي، هر هغه څوک چې د لغمان د یووالي فکر راوړي، هغه د ولایت مقام ملګری ده، هغه دلته والي ده. خو هر هغه څوک چې نفاق راوړي، شخصي عقدې راوړي، شخصي پلانونه راوړي او د ولس ترمنځ تفرقه اچوي، ولس تقسیموي، د هغې په مخ مې که یوه دقیقه دلته والي وم دروازې تړلې دي زما نه دي پکار. نوموړي زیاته کړه چې د لغمان ځوانان د هیواد په هره سیمه کې په خورا میړانه د نورو ملي او امنیتي ځواکونو سره یو ځای د امنیت د پیاوړتیا لپاره کار کوي او په دې برخه کې له ځانه پوره وړتیا ښودلې ده. د لغمان والي د امنیتي او دفاعي ځواکونو دنده یو سپېڅلې او مقدسه وبلله چې په میړانې سره د خپلې خاورې او ولس ساتنه کوي. اصلاحات به راځي، ژمنه در سره کوم چې اصلاحات به راځي، خو وخت راکئ. په ملکي اداره کې اصلاحاتو ته وخت پکار ده. زما اوس ټول لومړیتوب د لغمان په یووالي او د لغمان په امنیت ده. نن الحمدلله رئیس صاحب د امنیت دلته ناست ده، قمندان صاحب د امنیه او قمندان رئیس صاحب ارکان د لوا، قمندان صاحب د قلو اردو، ټول په ګډه سره د یوه ښه ټیم په توګه د امنیتي رهبرۍ په راز کې موږ کوشش کوو چې ولسونو ته امنیت راولو، ولسونو ته سوکالي راولو. کله چې امنیت راغی د امنیت سره پرمختګ راځي، کله چې امنیت راغی د امنیت سره آبادي راځي. نو انشاءالله ټولو برخو کې ژمن یو. درنو ولسونو د انکشاف په برخه کې ډاډ درکوم، ولسمشر تېره ورځ ژمنه را سره وکړه، وایي ته کوشش وکړه چې په لغمان کې دا وروستی وضعیت را کنټرول کړې. راشه کابل ته له یوه پکیج سره له یوې بستې سره راشه، پروژې در سره راوړه، زه لغمان ولسونو ته همغه په تحفه کې ورکوم، هغه به راوړي دلته. نو اوس ضرورت دی چې موږ امنیت اول راټینګ کړو. د انکشاف په برخه کې پوره کار روان ده. رئیس صاحبانو ته مې دنده سپارلې ده چې لومړیتوبونه تشخیص کړي. هر ورځ په سلګونو لغماني ځوانان د دې خاورې د عزت او ناموس لپاره قرباني ورکوي. جار له هغه لغماني ځوانه چې نن په خوست کې پروت ده له خوسته دفاع کوي، جار له هغه لغماني ځوانه چې نن په بدخشان کې پروت ده له بدخشانه دفاع کوي. او باور ولرئ چې ستاسو قربانۍ د نظام او ادارې لپاره د هېرېدو نه دي. د مرکز ولسوالیو راغلو ولسونو ته ډاډ ورکړه چې د امنیت سربیره ولسي انسجام یې په کاري لومړیتوبونو کې دی او د پلان مطابق به خپلې چارې مخ ته وړي. ښاغلي واحظي زیاته کړه چې په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ غوره همغږي رامنځته شوې او د همدغې همغږۍ په شتون سره د مرکز محتلام
امنیتي حالات پیاوړی او د لا پیاوړتیا لپاره د ولایتي ادارې او نورو امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. هغه وسلوال طالبان یو ځل بیا سولې ته واستول او له دوی غوښتنه وکړه چې اوربندي وکړي او واقعي سولې ته دې کار ووایي.